یو نیم پکې وته ما پکې داسې کمار زده کړې زه په غوږونو م راوباسم ما ورته په دې شامه ټونګ دې م راوباسه د لوګي راوباسې چې کوم نوی شی راځي په پښتنو تجربه کېږي ته خبرې خیبر د لوګو نه راغلی د خیرن بچیا ته به دا لوګي راوباسې سنو توجه ایو پکې ما ته پبجي کوم ما ویل کور دې داجي نشته څه د خیرن بچیا پبجي کوم ته پبجي نه راغلی کم سټوډنټ چې پبجي کوي فری فایر لا یې لړو کوي وای دې سټوډنټ نه ډاکټر جوړېدی شي انجینیر جوړېدی شي سیندان جوړېدی شي د هرې محکمې یو بهترین افسر جوړېدی شي لہذا تمام سٹوڈنٹان نوجوانان خدمت کی دا گزارش تھی عقیدت پخپل سے محبت پخپل سے لیکن ماتے یو کس ہوئی زستا فالوورز یم زستا پین یم پین مائے فالوورز پیجنے پالو چا تاسو پالو کئی چې ستا په نقش قدم باندې څوک ځي نو چې ما یو سړی پالو کوي ما هغه وایي چې زه ستا فالوورز یم او زه تا فالو کوم نو زه د پبجي خلاف یم زما چې کوم فالوورز دي ابه د پبجي ابه د پبجي ابه د فری فایر لا یې لډو مه کوه لہذا دینه توبه وباسو دا خرافات پرېږدو چرس ختم الحمد خیبر پښتونخوا پولیس ته خراج تحسین پیش کوم آی جي ته چې د منشیاتو خلاف خیبر پښتونخوا کوم اقدام شوي مونږه خراج تحسین هم پیش کوو حمایت هم کوو او انشاءالله حکومت سره د منشیاتو خلاف بھرپور تعاون هم کوو انشاءالله زموږ عالمیه دا ده چې کوم نوی شی راځي په پښتنو تجربه کېږي ته خبرې خیبر پښتونخوا ته آیس راورسېده څه شی او دا د سکول کالج د یونیورسټي سټوډنټان دا ایجوکیټډ خلک پهله چې آیس شروع کوي د پیشن په تورې شروع کوي په کوم په څه باندې دا پهله پیشن دا سرګټیان نه دي دا هم پهله پیشنیاني ته راکړه چې یو لوګي ووام یو دم ووام د لوګو والا ته دمون والی او بیا چې لوګي کله په خوله لګي راوباسي کله په پوزه او یو نیم پکې وته ما پکې داسې کمار زده کړې زه په غوږونو م راوباسم ما ورته په دې شامه ټونګ دې م راوباسه د لوګي راوباسې د لوګو نه راغلی د خیرن بچیا ته به دا لوګي راوباسې لہذا د چرس او د پوډرو اور د آیس نه به بایکاټ کوو او چې کومې اړې دی به د حکومت په نوټس کې راولو به انشاءالله راولو به انشاءالله دا پاکستان دی پاکستان د منشیات نه پاک د آیس نه پاک او خیبر پښتونخوا دا به د منشیاتو نه پاکو دا به د آیس نه پاکو دا به د غلاظتونو نه پاکو او د دې تبلو باجو والا نه به پاکو انشاءالله دا به ته به مجبوره کېږي انشاءالله تا به ټیک څلور میاشتو زه تیاروم انشاءالله که تا نه ما په خپل امیر صاحب جوړ نه کړ دا غز او دا میدان بہرحال په دغه خبرو باندې اکتفا کوم نہ موت سے ڈر ہے نہ جینے کا ارمان ہے نہ موت سے ڈر ہے نہ جینے کا ارمان ہے ایک جان ہے ناموس رسالت پہ قربان ہے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین گناہوں زمون د ټولو معاف کا مشکلات رفع کا حاجتون پورا کا آدم علیہ السلام نو واخل اوس پوری مسلمانان سمره وفات شوی خصوصا مجلس هذا کې د چا والدین شریفین وفات دي مغفرت نصیب کا دا سمره مشران چې موجود دي انجمن تاجران یونین والا صدر دي نائب صدر دي او نور سمره د تاجران دي الله دنیا آخرت خوشحالی نصیب کا د سکول کالج یونیورسٹی طالبان الله په خو نمبر او کامیاب کامران کا خپل عہدے منصبون نوکرے ورکا افسرے ورکا نہ مدرسوں طالبان محققین مدققین کا دایان اسلام مجاہدین اسلام کا ختم نبوت د تحفظ د پاره ناموس رسالت تحفظ د پاره د دین مدارس تحفظ اور د پاکستان د تحفظ د پاره الله مونږ قبول منظور کا ربا اقوام اسلام حفاظتوں کا اقوام پاکستان حفاظتوں کا رب افواج پاکستان حفاظتوں کا دا امت مسلمہ ہر طرف نہ حفاظتوں کا پدے ملک مساجد مدارس سری سری سکولنا کالجنا یونیورسٹی دا ملک دا ترقی جسمر اداری دے اللہ دا ادارو حفاظتوں کا دا دے پروگرام ارینجمنٹ چاکڑی انعقاد چاکڑی انتظامی والا اور دا دے پروگرام سمر کسان دے اللہ ټول ته ډیر خیر او برکات نصیب او ګرځوا سمر چینل والا نیوز والا دی دا البدر نیوز والا الله دی دا میډیا او سوشل میډیا په ذریعہ سره چې د علماء دیوبند او د ختم نبوت او د ناموس رسالت صحابه او آل بیت کم دفاع کم کوشش کم قدم اوچت کړی دی الله د محرم احترام مونږ ته نصیب کا او د محرم کې کم روزي د عبادت هغه مونږ ته نصیب کا امت په حال باندې رحم کا حاضر مجمع مخبور مشکور کا مریضان الله شفا یاب کا مسافر ته دعا وکړه ربا د مسافر حامی ناصر او مددگار شه به اولاد اولاد نارینه نصیب کړه چې اولاد نافرمانی فرمان برداری کا دعا وکړه چې د چا ودونه نه دي شوی او په دې حاضر مجمع کې موجود او د خواري خلی نیولې دي الله د ودونه انتظام یو کورونه آباد کا او چې د چا ودونه شوی د چا کور آباد دی خزه اشتا خکور کې جوړ نشتا اتفاق اتحاد نشتا سارو ماخام
پکور کې د ښځې او خاوند فاینل میچونه دي. الله اتفاق اتحاد نصیب کا, مینه محبت نصیب کا, مساجد آباد کا, مدارس آباد کا, خانقاهونه آباد کا, مراکز آباد کا, د ټولو تشریف اوري قبول کا, امت په حال رحم کا, خیر د رحمت باران په قدر د حاجت باران رحمت نصیب کا, ژوند د اسلام مرګ د ایمان نصیب وګرځوا. زموږ د ټولو دعاګانې الله قبولم کا, منظورم کا. صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین, آمین برحمتک یا ارحم.